د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ زرغونخار سیمه کې د خواجه صدر ولی زیارت چې یو له تاریخي یادګارو څخه بلل کېږي او د سلطان محمود غزنوي په وخت کې مقبره په 50 متره برابر ځمکه کې په یو منزل کې جوړه شوې ده. ورته مهال د لوګر د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلین وایي د خواجه صدر ولی زیارت په تیر اداره کې د بیرحمه بمبارۍ لامل ځینې برخې ویجاړې شوې دي چې د بیا رغونې په برخه کې د دوی هڅې روانې دي. دا چې موږ د خپل مشرانو سره ان شاء الله الرحمن د جریان شریک کړی دی. امیدوار تر ډیره حد داسې یو چې په آینده کال کې د دې د بیا رغولو چارې تر سره شي او بودیجه منظور شي او پلان او نقشه ان شاء الله الرحمن مکمل برابر ده. دغه راز د لوګر د اطلاعاتو کلتور رئیس دغه زیارت یو تاریخي یادګار بولي او د سیمې له اوسیدونکو څخه غواړي چې په ساتنه کې پوره همکاري وکړي. کو چې دا زموږ تاسو د هیواد زموږ تاسو د ملت یو شتمنۍ ده او دا موږ او تاسو ته ډیر معنوي ارزښت لري. نو د دوی څخه ارزو لرو امید لرو چې زموږ سره په همدې بش کې پوره همکاري را سره وکړي. د یادولو وړ ده د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د خواجه صدر ولی او په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارتونه په یو وخت کې جوړ شوي دي.